سلامونه ګران اولادو جوړ په خیر. علیکم سلام. علیکم سلام پلار. څنګه څنګه یې پلار جانه کې څه ټیکه دی؟ مننه ژوندي اوسه لوړي اوسئ. زه بیخي جوړ روغ یم په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن تاسو بیا وینم. موسکو جانې ټکری خو دې په سر کړی د چا نظر و؟ من خپل مې مفلزم د شاعرم و. یا ډېر عالي ډېر عالي، ډېره ښایسته پې ښکارېږي د ما ښایسته. یو شی چې زه تاسو ته ووایم په تاسو ټولو ته هغه دا دی چې په د خپل ژوند کې چې یو شی ما نوټ کړي دي د خپلې تجربې په اساس، هغه دا دی چې د نر سره یعنې د هیڅ نر سره ږیره بده نه ښکاري. هر نر چې ږیره پرېږدي د ده سره بده نه ښکاري. دا یو حکمت د خدای دی. او دویمه خبر د ښځې لپاره دا ده چې هره ښځه چې ټکری په سر کړي هغه بده نه ښکاري، نورم زینت ورکړي. دا هغه څه دي چې په ژوند کې ما نوټ کړي دي. او بله خبر دا ده چې دا د پښتنو دستور هم دی، دا د پښتنو دود هم دی، که څه هم اسلام خپل حکم لري. خو ډېر داسې روایتونه شته دي چې د اسلام نه مخکې پښتنو میرمنو خپل حجاب درلوده. په هر حال زه راځم چې د خپرونه په همدغو پوښتنه باندې پیل کړو، ځکه تاسو نه پوښتنه وکړم هر څوک چې ځواب راکوي که چېرته یوه ورځ تاسو نه خپل مور او پلار خفه وي، په هغه ورځ به تاسو څه احساس کوئ؟ زوجونه دا خو ډېر مهم سوال دی. مثلا که بعض وخت مانه یا مور یا پلار مې خفه وي، زه ډېر په ورځ خفه وم او ډېر بد احساس لرم. بلکل زهیر جانه، زه بیخي مطمئن یم چې د چا نه کومه ورځ باندې مور خفه وي یا پلار خفه وي، دقیقا چې دی د خفګان احساس کوي. زه غواړم تاسو ته یوه قصه وکړم، او قصه داسې ده چې دا حقیقي قصه ده، همدغه تېره شوې ده په افغانستان کې. په یوه کورنۍ کې 3 اولاده دي او یوه مور ده. د دې اولادو پلار چې دی دا په ماشومتوب کې شهید شوی دی. نو اولادونه یې هره ورځ د خپلې مور ته جنجالونه راوړي. جنجالونه داسې راوړي چې یوه ورځ جنجال ورته جوړوي، مثلا په خپلو منځو کې جنګونه سره کوي. بیا یې مور راشي خفه وي، ورته وایي چې مه کوئ مه کوئ مه کوئ. بیا بله ورځ مور ته کنځا کوي، مور ته بد رد وي، بد سپکې خبرې ورته کوي. بیرون ته چې دغه کسان چې ووځي، همدغه زمن چې ووځي، یوه ورځ د همسایه زوی ورته ویلی وي، یوه ورځ یې په مکتب کې جنجال کړی، یوه ورځ یې په کوڅه کې یو څوک ویلی وي. خو د مور دومره ورته ستړي وي، دومره ورسره په تکلیف وي چې هر ځل یې دی کور ته راشي، سهار نه تر بېګا پورې مور یې سره په همدغه حالت کې وي او هره ورځ یې زړه ورسره ستړی وي، کله ژاړي، کله خفه وي، کله نصیحت کوي، کله خدای ته دعاوې کوي چې د اولادونه مې سم کړي. خو دا وخت تیریږي، وخت داسې تیریږي چې ورځې تیریږي، هفتې تیریږي، میاشتې تیریږي، اولادونه هره ورځ مور ځوروي او په داسې حالته پورې ځوروي چې ژاړي. انته دغه حالته پورې اولادونه درد ورکوي. یو وخت داسې راځي چې په کور کې د مور لویږي زوفکې، اولادونه یې د همسایه نه مرسته غواړي او د مور وړي شفاخانې ته. کله چې شفاخانې ته ځي، بیا ډاکټر چې دا تشخیص کوي د زړه تکلیف ورته وایي چې مورم د زړه تکلیف لري. کله چې د مور خودکي کېږي، په هوش کې راځي، بیدارېږي، چې د مور نه چې پوښتنه کوي، وایي چې ته څه ستونزو مشکلاتو سره مخ یې چې د زړه تکلیف درته پیدا شوی. دا ورته وایي چې ما سره یعنې زه په ژوند کې نور هیڅ هغه نه لرم، ستونزه نه لرم. یو دا دی چې د اولادو پلار مې هغه په کوچنیوالي کې چې دوی کوچني وو هغه شهید شوی و. او دویمه خبر دا ده چې د اولادونه مې ډېر ځوروي، یعنې دومره مې ځوروي چې هره ورځ زه ژاړم، هره ورځ زه خفه وم او تر داسې یوه حالته پورې زه خفه کېږم چې زړه درد را باندې راځي هره لحظه. بیا ډاکټر ورته وایي چې له بده مرغه تا د زړه تکلیف چې دی هغه د همدغو خفګان او د هره ورځ د ځورېدو نه چې ته ځورېدلې، درد یې لیدلی دی، د همدو نه دی. دا نو داسې یو شیبه ده، داسې یو حالت دی چې اولادونه
ډیر د عذاب او ګناه احساس کړي چې ای کاش موږ خپله مور دومره نه وای ځورولی چې اوس په شفاخانه کې بستر ده او د زړه په تکلیف باندې اخته ده او له بده مرغه دا مور د زړه په تکلیف د دایم لپاره اخته کیږي نو کله چې مور بیرته کور ته راځي مریض حالت کې وي بیا نو دا د اولادونو سمبالښت ده چې یا مثلا سهار چای ورته آماده کړي یا غرمې ډوډۍ ورته آماده کړي یا د شپې ډوډۍ ورته آماده کړي یا مکتب ته آماده کړي که نه یا کور سم ورته سمبال کړي دغه کارونه بیا نشي ورته کولی زړه تکلیف ورته پېښ دی او په بد حالت کې ده نو زه غواړم چې دغه قصه چې ما وکړله د لنډه قصه په دې باره کې یو تاسو نه د خپل نظر ما ته ووایئ چې دونه مثلا تاسو څه شی واخیستل پلارجانه دا قصه خو د ډېرې د پند ډکه قصه وه نو دا پلارجانه هېڅ ښه خبر نه ده چې خپل مور بې احترامي سړی وکړه هغه هم د پلار په نشتون کې ته وویلی چې پلار یا وفات شوی وي یا شهید شوی وي یا مسافر وي یا مثلا مور ته بد رد وي دا خو ډېره یعنې واقعیت ډېر خراب کار دی نو زه ډېر جګرخون هم شوم په دې قصه د پلارجانه او یو حدیث هم دی چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت د مور د پښو تر لاندې دی یعنې که تاسو غواړئ چې جنت ترلاسه کړئ د مور احترام وکړئ نو انشاءالله پلارجانه زه تاسو دا وعده درکوم چې په خپل ژوند کې به مې زه د خپلې مور بې احترامي هېڅکله ونه کړم ژوندی او سرلوړی اوسې د کوم حدیث چې تا وویل شعر جانه د ډېر زیات مهم دی چې جنت د مور تر پښو لاندې دی او دا حقیقي خبره ده هر هغه اولاد چې هغه وکولی شي خپله مور راضي وساتي جنت به د خپل وي ښایي راځئ نن په همدغه موضوع باندې خبرې وکړو چې د مور او پلار احترام څومره مهم دی اولادونه ته څومره اړینه ده چې دوی د مور او پلار سره ښه چلند وکړي ښه سلوک ورسره وکړي او ښه رویه ورسره وکړي او دا څومره ګټې لري څومره صحي ګټې لري او څومره دنیوي ګټې لري څومره اخروي ګټې لري په همدې باره کې زه غواړم چې په دې موضوع باندې خبرې وکړم د ځکه چې دا نه یوازې دا چې کورنۍ ته خوشحالي راوړي دا نه یوازې چې کورنۍ ته عزت راوړي دا نه یوازې چې تاسو ته آرامښت درکوي آرامتیا درکوي ذهني سکون درکوي بلکې دا تاسو د بریا سبب هم کیږي لوی خدای جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا او ستا رب حکم کړی چې یوازې د ده عبادت وکړئ او له خپلو والدینو یعنی مور او پلار سره ښه چلند او ښه سلوک وکړئ دا د خدای حکم دی په قرآن شریف کې ډیر زیات واضح ویلی دی چې تاسو یوازې د ما عبادت وکړئ او د خپل مور او پلار سره ښه سلوک او چلند وکړئ د خپل عبادت نه د موضوع دونه ورته مهمه ده ګوره چې د خپل عبادت نه دویمه خبر دا کړې ده چې وبالوالدین احسانا بل یو حدیث دی صحیح حدیث دی یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو نفر راغی وای څوک زما په ټول ژوند کې د دې ډېر زیات مستحق دی چې زه د هغو سره ښه رویه وکړم ښه چلند ورسره وکړم او ډېر زیات احترام یې وکړم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا مور یعنی په ټول ژوند کې په دغه ټول ژوند کې چې ډېر زیات د دې مستحق دی چې دغه ډېر احترام وشي هغه مور ده بیا ورته وایي دغه سړی بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې بیا څوک پیغمبر د خدای ورته وایي چې بیا د مور یعنی په دویم قدم کې د مور ده د سړی بیا چورت وایي چې دوه ځلې خو مور شوه یعنې دوه ځلې د احترام مقدم دی بیا ورته وایي چې بیا څوک په دریم ځل پوښتنه ترې کوي بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا مور یعنی مور
دومره مقدمه ده. له دې وروسته دا نفر بیا پوښتنه کوي چې بیا څوک؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې په 4م قدم کې ستا پلار. 3 ځلې مور مقدمه ده د پلار نه په احترام برخه کې. یعنې ما تاسو نه غوښتنه د یو پلار په صفت ده چې تاسو به د خپلې مور احترام بې حده زیات کړئ، ورسره د پلار احترام هم. کیدای شي ډیری پلرونه د هغه حیا مخې خپل اولادو ته ونه وایي که نه چې تاسو ما احترام وکړئ، او دا خبره صحیح ده. ډیری خلک ډیری پلرونه ډیر با نزاکته دي، ډیر محترم دي، ډیره حیا لري. دوی خپل اولاد ته دا نشي ویلی چې ته ما احترام وکړه. خو نن به دا یوه بهانه وي چې موږ تاسو په دو باندې خبرې کوو چې هم تاسو په دو باندې پوه شئ، هم زموږ ټول قدرمن هیوادوال که هغه په افغانستان کې دي، هغه که په نړۍ په هر ګوټ کې دي، که په کور دننه دي که بهر دي، که په هر سن کې دي، که تاسو په سن کې دي، که شیریتا په سن کې دي، که هغه 20 کلن دي، که هغه 30 کلن دي، که هغه 40 کلن دي، چې اولادونه د مور او پلار یې ژوندي دي، دا خبرې به ورته وکړو چې دوی د مور احترام او د پلار احترام باید همیشه وکړي او په هغه صورت یې وکړي چې خدای حکم کړی، پیغمبر د خدای حکم کړی. دویم حدیث هغه دا دی چې صحیح حدیث راغلی دی، هغه دا دی چې وایي د خدای خوشحالي د پلار په خوشحالۍ کې ده. یعنې هر هغه چا چې وکولی شول چې خپل پلار خوشحاله کړي، هغه خدای خوشحاله کړی دی. دا صحیح حدیث دی او دا داسې یو څه دی، دا داسې یو څه دی چې ما ته په د خپل ژوند کې ثابته شوې ده. هر ورځ، هر کله، هره شیبه لحظه چې ما د پلار سره ښې خبرې کړي، د خپل پلار سره مې، او زه په دې باندې پوهېدلی یم چې نن مې د پلار خوشحاله کړه، یا مې یوه ښه خبر ورته وکړه، یا مې یو لاسته راوړنه ورته راوړه، یا مې داسې یو څه وکړل د دې لپاره چې دی پرې خوشحاله شوله. په هغه لحظه کې، په هغه شیبه کې زه خپله خوشحاله شوی یم. نه یوازې هغه شیبه کې خوشحاله شوی یم، راتلونکې ټوله ورځ مې د خوښیو نه ډکه وه. او حتی داسې مې پېښ شوي دي چې یعنې ما خپله کله پلار خوشحاله کړی وي، هغه ورځ کې ما ته داسې یو څه پېښېږي چې په ژوند کې مې یو مثبت بدلون وي، یا د مادي اړخه، یا د معنوي اړخه، یا د ارتباطاتو برخه کې، یا د اړیکو برخه کې، یا بله هره برخه کې چې هغه سړی ویلی شي چې د انسان دپاره یو پرمختګ دی. نو دویمه خبر دا ده چې تاسو به د خپل پلار احترام بې حده زیات کوئ. دلیل یې دا دی چې دا تاسو خوشحاله کوي. یعنې کله چې تاسو خپل پلار خوشحاله که، تاسو خدای خوشحاله که او تاسو خپل ځان خوشحاله که. درېیمې برخې ته چې راشو، هغه دا دی چې زه غواړم د ساینس د اړخ هم په دو باره کې یو څه معلومات په دو برخه کې ورکړم. هغه دا دی چې دا ساینس ډېره واضح ثابته کړې ده، وایي چې د هر هغه چا چې خپله اړیکه یې د مور او پلار سره ښه وي، هغه ذهني فشار نه لري، هغه په ذهني توګه هغه غښتلی انسان دی، هغه درسو ته په ښه توګه رسیدګي کولی شي، هغه په ټولنه کې تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره چې ده، دا د ساینس نه ثابته شوې خبره ده، د هغه سره په ټولنه کې د لیډرشپ یا رهبریت فکر پیدا کیږي. یو غربي عالم وایي، دغه نوم یې اوس ماته ذهن ته نه راځي، ما تقریبا 1 کال 2 کاله مخکې په یو کتاب کې لوستی و، زه د هغه د نوم د ماخذ د راوړونه یعنې پرته دا خبر کوم. هغه وایي چې respect at home build leadership outside. مانا یې څه ده؟ دا مانا یې دا ده چې ته د کوره خوشحاله وي، تا اړیکه د مور سره ښه ده، تا اړیکه د پلار سره ښه ده، تا اړیکه د ورور سره ښه ده، تا اړیکه د خور سره ښه ده، په خپلو منځو کې ښه رویه کوئ، ښه چلند سره کوئ، یو بل ته احترام کوئ، ښې خبرې سره کوئ. ته چې په کور کې خوشحاله شولې، کور چې دا ستن ده، ته چې په کور کې خوشحاله شولې، نو ته به بیرون کې به د خپلې اړیکې به د ډېرې ښې ورغوې، هغه به ښې وساتلې، د هغونه به ښه پالنه وکړي.
او تاسو به دا یو فکر پیدا کړي چې څنګه کولی شم په بیرون کې زه رهبر شم، څنګه کولی شم یو ښه مدیر شم، څنګه کولی شم چې یو ښه انجینر شم، څنګه کولی شم چې هغه هر فیلډ دی چې وي هره برخه کې چې ته کار کوې هغو ټولو کارو ته دی په ښه توګه په سمه توګه رسیدګي کوي. بله ډېره زیاته مهمه خبر دا ده چې هغه زه غواړم دغه د خپل ژوند نه تاسو ته ووایم دا چې یو څه ما تجربه کړي دي. هغه د مور دعا ده. د مور دعا چې ده دا داسې یو څه دی لکه چې ډېر په ساده الفاظو تاسو ته ووایم، نورو کلمو ته به یې زه نه ځم. لکه تا سره چې یو لښکر وي، ته په یوه لاره ځې، په یوه دښته ځې، دښته کې طوفانونه دي، په دښته کې مثلا سختۍ دي، په دښته کې مشکلات دي، په دښته کې دښمنان دي او تاسو یو لښکر دی. دا لښکر څه دی؟ دا لښکر د مور دعا ده. مور چې دعا درته وکړه ته د هر خطر نه بچ کېږي. دا ماته بیخي ثابته شوې ده. دا داسې یو څه دی لکه ما چې په خپلو سترګو په خپل ژوند کې لیدلي. زه نه غواړم چې هغه خبرې تاسو ته وکړم چې خدای نخواستی تاسو په روان باندې اوس هغه بد تاثیر وکړي. زه په خپل ژوند کې لسو داسې مواردو نه وتلی یم چې دښمن د ما د وژلو هڅه کړې، مسلح کسان د تفنګچه د بېغږو تفنګچو سره د کلچنکوفو سره راغلي دي او زه د هغو وضعیت نه وتلی یم. دا قصې ته به یې نه ځم. نو هر ځلې چې ما فکر کړی د هغو نه چې زه بچ شوی یم هغه د مور دعا وه. هر سهار به چې زه دفتر ته تللم او وتلم به مور ته به مې همدا خبر کوله چې مور ماته یو دعا وکړه او که ما به دا خبره هم نه ورته کوله چې وتلم فقط همدونه مې ورته ویل چې مور خدای په امان. او مور به خپله پوه شوله دوی به دعا راپسې کړې وه. دا نه یوازې د ما د ژوند قصه ده، دا د هر انسان قصه ده. دوی چې خپلو کړو ته متوجه شي دوی دې به د خپل ژوند کې وګوري د مور دعا دې واخلي دی کامیابیږي. دی د تصمیم ونیسي چې زه غواړم وزیر شم، د مور دعا دې واخلي او هڅه دې ورته وکړه دی رسیږي همدغه موقف ته. دی دې ووایي چې زه رئیس کېږم، دی دې ووایي چې زه انجینر کېږم، دی دې ووایي چې زه عالم کېږم، دی دې ووایي چې زه دغه یوه سخته لار مې په مخ کې ده، خدای دې دغه سخته لار ماته اسانه کړي. د مور دعا دې واخلي. نو تاسو لپاره ما خبر دا ده چې هر ځل چې په ژوند کې یو غټ تصمیم نیوله تاسو د مور دعا اخلئ، حتما یې اخلئ. واضح ورته وایئ چې مور ماته دعا راکړه زه دغه کار کوم. د پلار دعا څونه مهمه ده؟ د پلار دعا دا ده چې تا چې هر ځل پلار خوشحاله کړه او د پلار دعا دې واخیستله ته په هغه ورځ خوشحاله تا خدای راضي کړی، تا نه خدای راضي دی، تا نه پلار راضي دی. ته د هر کار لپاره چې یو هغه وکړې تکل وکړې هغو ته رسېږي. د هر کار اراده چې وکړې هغه ته په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. پلارجانه زه یو سوال لرم. دغه بعضې اولادونه چې دي مور و پلار سره بد رفتار که حتی زیړ یې ورته که بیا نو پلارجانه ته دوی ته څه نظر لرې؟ دا خو واقعا د خفګان خبره ده. خوشحال جانه ډېره مهم پوښتنه دې وکړه. زه مطمئن یم چې ډېری اولادونه چې دي هغه خپل مور ته کنځاوې کوي، خپل پلار ته بد رد وي، بدې خبرې ورته کوي یا په تکلیفوي یې که کنځاوې هم نه ورته کوي په تکلیفوي جګرخونکوي یې داسې کار ورته کوي چې دوی خفه شي او اولادونه بیا هېڅ قصه کې نه وي. یو شی زه غواړم تاسو صادقانه ووایم او په هغو باندې تاسو مکس غواړم یعنې توجه تو غواړم چې په هغو باندې فکر وکړئ. هغه دا دی چې ګوره یو څو شیبو لپاره تاسو داسې فکر وکړئ. یو انسان د هغه مور ده. مور 9 میاشتې مکمل تاسو په خېټه کې رالویوي. د 2مې میاشتې نه تر 3مې میاشتې نه وروسته په مور په بدن کې دردونه پیدا کېږي. اول دلبدي ورته پیدا کېږي، بیا یې ډوډۍ ته زړه نه کېږي، اشتها یې خرابېږي،
او د هغه نه وروسته د 8مه میاشت او 9 میاشتې دومره په تکلیف وي، د مور دومره په تکلیف وي چې د یوې کوټې نه بلې کوټې ته ډېرې په سختۍ ځي، د خپل ځای نه ډېره په سختۍ باندې لټېږي. د چا لپاره چا وجې د اولادو وجې. او کله چې بیا اولاد پیدا کېږي هغه درد دونه شدید وي، هغه درد دونه سخت وي لکه انسان چې وژل کېږي او بیرته راژوندی کېږي. درد دونه زیات دی، حتی طب دا ثابته کړې ده چې اولاد راوړل د ښځې عمر کموي، او که د هغې نه وروسته مثلا اولادونه د جبران نشي کړلی نو عمر یې کمیږي. که یو اولاد یې راوړه عمر یې کم شو، دوه یې راوړل نور عمر یې کم شو، درې اولاد یې راوړه، دا خو سختۍ دي، مشکلات دي په انسان باندې چې تېروي. نو دا خو بیا د یوه مرحله نه ده. د دې نه وروسته بیا اولاد چې پیدا شو بیا یې ورته خوشحاله وي او بیا یې پالنه کوي، بیا شودې ورکوي، د وجود وینه ورکوي او بیا یې پالنه کوي، بیا د اولاد لرې د مخې تاسو هغه دغه مرداري یې بیا پاکوي، په ډېره مینه یې پاکوي، په ډېر راحتۍ یې پاکوي، هېڅ کرکه نه ترې کوي او د اولاد بیا لویوي، بیا یې لکه سیوری هره شیبه یې تر څنګ ولاړوي او ساتنه یې کوي چې شی پرې راونه لوېږي، چېرته ونه لوېږي، چې شی خوږ نه شي، بیا ورو ورو په وړه ژبه ورته غږېږي او لویوي یې. نو دا خو دونه زحمت چې مور وباسي. او د دې تر څنګ پلار هلته خوښ وي، پلار خوشحاله وي، ورته تاویږي، یوه خواته تاویږي چې په شفخانه کې پیدا کېږي یا که په کور کې پیدا کېږي. اولاد چې پیدا شي یا زوی وي یا لور وي بیا دی خوشحاله وي، بیا د ځان سره ډېر احساس د خوشحالۍ کوي. ملګري خبر شي، ملګري ورته وایي چې او فلانیه زوی دې پیدا شوی، او فلانیه لور دې پیدا شوې، ډېره مبارک دې وي، خدای دې نیکه بختوره کړي، خدای دې ښه کړي. دی هغو باندې زیری وکړي، یو بل زیری پرې وکړي، په کورنۍ کې خوشحالي شي، هر یو زیری په یو بل باندې وکړي. او دا پلار بیا څه کوي؟ دا پلار بیا داسې کوي چې د همغه لحظې نه د ده د تغذیې لپاره هڅه کوي، کار کوي، زحمت وباسي. هره شیبه چې بیرون دی تېروي خو د اولاد لپاره یې تېروي. یعنې پلار داسې یو خاصیت لري. زه چې کله د پلرونو ته فکر وکړم ډېر یو عجیبه احساس یې ما سره پیدا شي. هغه دا دی چې دی بیرون دونه سختۍ ګالي، دونه مشکلاتو کې پیسې پیدا کوي. هر پلار چې دی آساني نشته، خو کور ته چې راشي اولاد ته وخاندي، خپلې مېرمنې ته وخاندي لکه هېڅ درد چې ده نه وي لیدلی، او دی به د سلګونو زرګونو مشکلاتو نه تېر شوی. نو دغه ټولو مشکلاتو ته په کتو سره اوس بیا ولې اولاد دا کار کوي؟ دا خو ډېره غلط خبره ده. په داسې یو حالت کې ګورئ د خدای قهر نازلیږي، د خدای قهر نازلیږي. که چېرته یو نفر یو مزدور ونیسي، یو نفر د 20 کلن دی، 30 کلن دی، مزدور نیسي او هغه یې خدمت کوي، همدغه رقم خدمت یې کوي، خو دغه پلار خو اولاد همدغه رقم مزدوري کوي، مور خو همدغه رقم اولاد ته مزدوري کوي. لکه یو مزدور چې ته نیسې نو هغه مزدور به احترامي چې سړی وکړي، هغه سړی ووایي، ویرټي، خو بیا خدای په غوسه کېږي، بیا خو دغه خپل ژوند کې څه نعمتونه چې دي د خدای درنه اخلي. په دې باندې تاسو یقین ولرئ. د خوشحال خو پلرونه ډېر ښه سوال و. ما یو سوال لرله، ته څه وخت مطمئن کېږي چې موږ باادبه یو؟ دا خو د ډېر ښایسته پوښتنه وکړه، ډېر ښه پوښتنه ده. یعنې واقعا زه چې دغه فکر یې تاسو سره اوس پیدا شو، دا د ما لپاره ډېر غټ د خوشحالۍ ځای دی چې دغه فکر اوس تاسو سره پیدا شو چې یعنې پلار څه وخت مطمئن کېږي یا مور او پلار څه وخت مطمئن کېږي، چې خصوصا تا ما پوښتنه په باره کې وي چې پلار څه وخت مطمئن کېږي چې زه ډېر باادبه یم، ښه یم، تا قناعت وړ یم. هغه چې ته د مور احترام وکړي. پلار هغه وخت د خپل اولاد نه مطمئن کېږي چې اولاد مې ښه انسان شوی، لور مې ښه ښځه شوې، زوی مې ښه سړی شوی، چې د مور احترام وکړي.
او دو دلیل څه شی دی؟ دو دلیل دا دی چې مور خو ګوره په هغه وي یعنې فزیکي توګه غښتلې نه وي. ډېر اولادونه دا دي چې مثلا لږ 12 شي 14 شي 14 شي یا 15 شي، بیا په فزیکي توګه دغه اولاد داسې فکر کوي چې زه مې مور نه غښتلی یم که نه. نو په هغو حالت کې بیا دا یې کولی شي چې مور ته صدمه ورسوي او پلار ته خو یې نشي رسولی. پلار خو څو ته ډېر غټېږي، پلار خو جسمي توګه غښتلی وي. نو پلار هغه وخت مطمئن کېږي د خپل اولاد نه چې دا یې ډېر زیات با تربیه دی چې د خپل مور احترام وکړي. تمام کپایرا که تو گفتی پلوژن ما باید همیشه عملیش کنیم و همیشه به مادر و پدر خود احترام بگذاریم. من 2 شعر دارم، یکیش درباره پدر است یکیش درباره مادر است. پلوژن ما کدامش بگویم؟ بسیار تشکر از اینکه تو خواستی که با پدر و مادر شعر بگویی. ما دلم است که با مادر بگویی. سایه لطف خدای مادر، معنای عشق و وفای مادر. شعر من در خورد تفسیرت نیست، او جز او مهر و صفای مادر. مادر ای پرواز نرم قاصدک، مادر معنای عشق شاپرک. ای تمام ناله هایت بی صدا، مادر ای زیباترین شعر خدا. مادر بهترین شعر خدا. واه واه، بسیار یک شعر عالی گفتی. بسیار زیاد تشکر از خودت مسکو جان. زه ډېر زیات خوشحاله شولم چې داسې یو شعر دی وی. واقعا ډېر ښایسته شعر و. د پلار په باره کې به بیا د پلار د ورځې په باره کې بیا ته انشاءالله بیا به زه تا ته ویم چې هغه شعر به هم ووایې. صحیح ده؟ صحیح ده پلوژن. نو که د مسکو جان په دې شعر د خپلې خبرې را لنډې کړو، هغه دا دي چې د مور او پلار احترام همیشه کوئ، ښه سلوک ورسره کوئ، ښه چلند ورسره کوئ، ښه رویه ورسره کوئ، خوشحالوئ یې وخت نه وخته. په دې کې ډېرې زیاتې ګټې دي. ګټې ټولې ما تاسو ته وویې. په دې کې تاسو د ذهن غښتلتیا ده، تاسو ذهني فشار چې دی کمیږي، تاسو خپلو درسو ته کارو ته په ښه توګه رسیدګي کوئ، تاسو خپلو موقفو ته په ښه توګه رسئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې ارمان لرئ، هیله لرئ، هغو ته په ښه توګه رسئ. یو دا دی چې تاسو ذهني توګه غښتلي کیږئ که نه، او په فزیکي توګه تاسو غښتلي وئ او تشویش به نه وي در سره. د کوره به تاسو دغه فکر به ټول وي او د مور دعا به در سره وي، د پلار دعا به در سره وي. هم به په کور کې خوشحاله وي، هم بیرون کې ټولو کارو ته به دی په ښه توګه په سمه توګه رسیدګي کوي. دویمه خبره دا ده چې یو بل څه چې دغه بهانې پیدا کوي، بهانې پیدا کوي د مور او پلار د خوشحالۍ لپاره. هغه دا چې مثلا د پلار ورځ ده، د پلار د ورځې په مناسبت تاسو یو کیک واخلئ راوړئ او پلار ته ټلیفون وکړئ چې پلاره دغه د ورځ ده. دا یې په دې ډېر زیات خوشحاله کېږي. همدغه رقم د مور ورځ ده، د مور د ورځې په مناسبت تاسو یو کیک واخلئ، سره راټول شئ، مور دپاره یو کوچنی تحفې واخلئ ورته راوړئ او د مور د ورځې مبارکي مور ته ورکړئ. دا یوه بهانه ده، په دې باندې دا ډېر زیات خوشحاله کېږي. د یوه کال لپاره مکمل دا چارج کېږي. یعنې ما هدف نه ده چې دغه بهانې زیاتې کړي، یعنې د ښځې ورځ هم ده که نه، د ښځې په ورځ هم مور لپاره یو برنامه ونیسئ، پلار ته ووایئ چې یوه برنامه ونیسي تر څو په کورنۍ کې د خوشحالۍ زیاتې شي. دا ډېره زیاته مهمه ده چې په کور کې بهانې پیدا شي د خوشحالۍ لپاره، تر څو یوه خوشحاله کورنۍ موږ او تاسو ولرو. زه یوه ورځ تاسو ته یوه قصه وکړم، شاعره تا ته ووایم چې هغه ما لپاره ډېره د خوشحالۍ شیبه وه چې یوه ورځ مسکا ما ته ټلیفون وکړ، وایي چې پلار جانه یو څو روپۍ مې پکار دي. زه خو پوهېدلم چې دا داسې بې مورده بې ځایه پیسې نه غواړي، د پیسې مې ورته ورکړل. یو څو روپۍ رانه وغوښتلې. دوی څه کړي وو؟ یو مسکا وه، یو خوشحال وه، یو زهیر وه، درې واړه سره شوي وو د مور ورځ یې لمانځله. ما ته هم نه وویلي، خپله مور یې سرپرایز کوله. تللي وو، کیک یې راوړی وه چې کیک یې راوړله، هلته یې کېښودله. بیا یې ما ته ټلیفون وکړه، وایي چې پلار جانه موږ خو دا پیسې چې تا نه وغوښتلې دو په خاطر هم وغوښتلې چې مور چې دا هغه حیرانه کړو، هغوی لپاره دغه مور ورځ مبارکي ورته ورکړو او دغه ورځ ورته ولمانځو. تللي وو، درې واړه تللي وو، کیک یې ورته راوړی وو. هغه شیبه ما لپاره واقعا ډېره زیاته د خوښۍ وه
دغسې شیبې تاسې پیدا کوئ چې یعنې زه مطمئن یم چې پلرونه به هم تاسو ته که نه هغه کلیزې لمانځي او تاسو خوشحالۍ لپاره هر څه کوي ښه ډوډۍ درته آماده کوي په کور کې دوی خپلو منځو کې همیشه غږېږي چې اولاد څنګه ښه تربیه کړو ښه رویه ورسره وکړو څنګه یې خوشحاله کړو نن یې دې پارک ته بوځو نن یې دې پارک ته بوځو نن دا وکړو نن ها نو تاسو هم کوشش وکړئ چې نه یوازې دا چې جبرانه دغه کورنۍ کې د خوشحالۍ باید زیاته شي نو تاسو که کومه بله خبر ونه لرئ زه به خپلې خبرې همدلته رالنډې کړم تاسو ته ښه ورځ غواړم د خدای په امان نه پلورجانه تا ته هم ښه ورځ خدای په امان ښه ورځ خدای په امان پلار جانه خدای په امان خدای په امان ژوند ډېر سرلوړي اوسئ